بعض صاحبان په لاره د الله کې دا ټول تبلیغ ته تاوی راتاوی ګوره کوم ځای کې چې خبره د تبلیغ هلته فی سبیل الله صحیح د عام ټکی دی د الله په لار کې دا عامه خبره ده دا موږ چې اوس څه کوو دا هم د الله په لار کې کوو الله وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله سچل دیتا سلرا کله چې ویلی شي تاسو ته چې وځئ په لاره د الله کې په لاره د الله کې یعنې په څه کې په جهاد کې بعض صاحبان په لاره د الله کې دا ټول تبلیغ ته تاوی راتاوی ګوره کوم ځای کې چې خبره د تبلیغ هلته فی سبیل الله صحیح د عام ټکی دی د الله په لار کې دا عامه خبره ده دا موږ چې اوس څه کوو دا هم د الله په لار کې کوو خو چې کوم ځای کې فی سبیل الله د جهاد دپاره راشي نو هلته ویل پکار دي فی سبیل الله نه مراد د الله په لار کې د الله دپاره جهاد وکړه بیا دا مه تاوه خپل دغه ته خپل یو عمل ته خاص او د الله د کلام تفسیر دا په خپله رای باندې نه کې چې هغه رای سره داسې دلیل نه یو څه وضاحت ته سره نه نو اوس دلته الله وایي څه چل دی چې کله تاسو ته وویلی شي چې اوځئ په لاره د الله کې نو دا صاحبان یې په دې کې ولګوي وي دا څه چل دی تاسو له چې کله تاسو ته وویلی شي چې تبلیغ له وځئ تاسو نه وځئ دا ظلم او زیاتې دی اوس به څوک وایي چې ها لکه تبلیغ نه مني د دې بعضو دا عقل به ته وایي چې ګوره کوم ځای کې پروت دی خبره سره روانه ده او دی وبوځي چېرته زه ویمه د الله د کلام تفسیر دا په خپله رای مه کوه دا خبره روانه کوم ځای کې چې خبره د تبلیغ او د دعوت وي هلته خبره د تبلیغ او دعوت ده کوم ځای کې د جهاد هلته د جهاد کوم ځای کې مونځ دی هلته مونځ دی کوم ځای کې ذکر دی هلته ذکر دی نو ټول دین را جمع کول او صرف یو عبادت باندې هغه چسپان کول او بیا صرف د هغې خبره کول دا هم ظلم او زیاتې دي